بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس دی دی امپورټنس اف منیجمنت، د مدیریت پر اهمیت باندې بحث درته کومه چې مدیریت څونه اهمیت لري په یو اداره کې، په یو کمپنۍ کې، په یو فابریکه کې، حتی په یو سازمان کې. منیجمنت هیلپس ان اچیوینګ ګروپ ګول. مدیریت مرسته کوي یا کومک کوي تر څو هغه ګروپي کار چې دی چې کارمندان یې کوي هغه هدف د کمپنۍ لاسته راوړي. دوهمه مهمه کړه د مدیریت هغه دا ده چې منیجمنت انکریزز افیشنسي. دا معنا چې مدیریت څه کوي؟ مدیریت خپل د یو کار د سرته رسولو دپاره د هغه اغیزه زیاتي. کله چې ښه مدیریت وسي پر کار باندې د هدف د لاسته راوړلو دپاره پر هغه باندې اثر اچي. د مدیریت دوهمه کړنه یا دوهم اهمیت دا دی تر څو یو کار یا یو هدف چې کله لاسته راوړي په لږ قیمت او په لږ وخت کې، یعنی وخت ډیر ونه نیسي، په هغه ټاکلي وخت کې باید دوی لاسته راوړي. دریم اهمیت د منیجمنت یا د مدیریت هغه دا دی منیجمنت کریټس ا ډاینامیک ارګنایزیشن. مدیریت په اصل کې داسې یو محیط منځته راوړي چې هغه همیشه د تغییر په حالت کې، یعنی د ډاینامیک کې. دا څه معنا؟ مدیریت چې دی هغه په اصل کې ډاینامیک دی، یعنی د تغییر کوونکی دی. کله چې په ټولنه کې یا په هغه سیمه یا په هغه منطقه کې چې کله یو ارګان یا یو کمپنۍ یا یو سازمان کار کوي، د خلکو د عاداتو د رویو د هغه مطابق په وخت و زمان د شش کېږي دی تغییر کوي. مثلا په یو سیمه په یو منطقه کې هلته یو کمپنۍ یو نوه جنس تولیدوي، فرض که هلته یو قسم بوټان دي چې هغه هلته تولیدیږي، اما په وخت و زمان باندې د خلکو تقاضا، د خلکو خواهشات، حتی د خلکو ډیزاینونه اوړي، نه مطابق د دې د مزاج ډیزاینونه اوړي. نو دا څه معنا لري؟ موږ نسو کولی چې کمپنۍ بس پر هغه زاړه حالات باندې یا پر هغه زاړه تولیدات باندې مطلب هغه موډ پخوا چې موډ و، نو اوس په وخت زمان دا بې موډه کېږي، په هغه بې موډه تولیداتو باندې وچلو. یعنې څه معنا؟ ډاینامیک ارګنایزیشن. دا معنا یا مدیریت چې موږ وایو ډاینامیک دی، دا معنا لري چې شي کېږي په هغه وخت و زمان باندې چې کله د ټولنې خواهشات، د ټولنې غوښتنې څه کېږي تغییر کوي، نو دا باید په پام کې ونیول سي تر څو د خلکو د تقاضا، د موډ، د سټایل مطابق باید تولید وکړي. حتی ارګانونه، سازمانونه هم داسې. مثلا یو مکتب د یو څوک مکتب وړي، په مکتب کې پخوا یو سټایل کارېدی، د پخوا زمانو یو سټایل کارېدی چې وهلو ډبولو پکښې کې وه. اما د اوس زمانې به چې شي د اوس زمانې کې وهلو ډبول په مکاتبو کې نشته. دا چې شي ټولنه یعنې نه غواړي، د ټولنې مطابق باید یو ارګان، یو سازمان، یو اداره، یو کمپنۍ حرکت وکړي. نو په دې خاطر موږ وایو چې دا ډاینامیک یا تغییر کوونکی دی. هغه دا دی چې منیجمنت helps in achieving personal objectives. دا معنا یعنی دا څه معنا لري؟ اصل کې موږ تاسو ته وویل چې مدیریت خپله د انسان پر شخصیت جوړونه باندې هم باید چې شو وسي، باید کار وسي، یعنی شخصیت جوړونه هم باید جوړه سي. دا معنا چې منیجر یا مدیر کله چې په ارګان یا په یو کمپنۍ فابریکه کې کار کوي، هغه باید د فابریکه یا د ارګان یا د سازمان ته ګټه هم وکړي او په عین حالات کې د کارکوونکو سالریانې هم اضافه کړي، امتیازات هم ورکړي، پرمختګونه هم ورکړي، اضافه امتیازات هم باید په نظر کې کارمندانو ته ونیول سي. د مدیریت بله مهمه کړنه منیجمنت هیلپس ان د ډیولپمنٹ اف ا سوسایټي. یعنې دا معنا چې مدیریت څه کوي؟ د ټولنې په پرمختګ کې هم باید مثبت رول ادا کړي. یعنې دا معنا چې څنګه مثبت رول؟ کله چې هلته یو ټولنه د هغه ټولنې ته، مثال یو کمپنۍ ده، زه د کمپنۍ مثال دلته ورکوم. یو کمپنۍ د هورې تولیدات کوي. کله چې د هورې تولیدات کوي، په هغه ځای کې باید د خلکو د ژوند سطحه ورسره لوړه سي، خلکو ته باید د کار زمینه مساعده سي. کمپنۍ باید داسې شیان تولید کړي او داسې د سون مواد کار کړي تر څو په هغه ټولنه کې د خرابې یا د ککړې هوا باعث نسي. یعنی دا معنا چې هغه ټولنې ته پرمختګ ورکړي، نه شاتګ، نه باعث د دې چې چا ټولنې ته د ټولنې د اوږو بار سي. یعنی مثلا د فابریکې جوړې کوي په ټولنه کې، هغه ته سپي هوا نه کوي، ډېر دود کوي، د خلکو چش کېږي،
نو هغه ټولنې ته دا یو ضرر دی، د خلکو د پرمختګ باعث نه کېږي، د شاتګ باعث کېږي. د نن ورځې په درس کې ما تاسو ته د مدیریت پر اهمیت باندې بحث وکړي چې 5 یا 6 دانې کړنې یا اهمیتونه یې ما تاسو ته په خلاص ډول سره شرح کړل.